علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو لیدونکو او کتونکو یو بل ویاړ، یو بل لاسته راوړنه، یو بله هڅه په نومیالي پښتون کجو خان باندې د هغه په خدماتو او علمي شخصیت باندې سیمینار په سپرینګ روز هوټل کې چې د ښاغلي پاچاجي سید صابر شاه لخوا د روانې میاشتې د سپتمبر په 14مه نیټه باندې جوړیږي. زه د دغه اقدام قدرونه کوم. لکه څنګه چې مخکې پاچاجي په بره پښتونخوا باندې په ملي شخصیتونو باندې سیمینارونه کړي وو، علمي هڅې کړې وې، اوس دا دی لره پښتونخوا د ستر شخصیت باندې دا سیمینار جوړیږي. تاسو ټول ته د بلنې وړاندیز دی او پاچاجي ته په ژوند کې لا بریا او ښه وخت غواړم.